د کندهار والي وایي د محبس ودانۍ ته د طالبانو رانږدې کېدل تش هوسا بولي. د کندهار والي هغه راپورونه چې وسلوال طالبان د کندهار ښار تر محبس پورې نږدې شوي اوازې بولي. روح الله خانزاده نن جمعه په یوه ویډیویي پیغام کې د کندهار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ زموږ خوي زمریان راسره ولاړ دي، هیڅ هم نشته. د کندهار ولس ته ډاډ ورکوم چې تاسې خپل ژوند کوئ، تر هغه وخته چې موږ ژوندي یو اجازه نه ورکوو چې طالبان راشي او وحشت او دهشت خپور کړي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې وسلوالو طالبانو د کندهار ښار په اومه حوزه کې د پولیسو ځینې پوستې نیولې او جګړه د کندهار ښار د محبس تر ودانۍ پورې رسېدلې ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد دوی پوځي عملیات پیل شوي او طالبان یې په میر بازار سیمه کې محاصره کړي دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د کندهار ډنډې ولسوالۍ د مشهور او بلاندې امنیتي کمربندونه مات او د مهي غره له لارې د کندهار ښار اومې حوزې ته داخل شول. یوه امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو د اومې حوزې میر بازار سیمه کې د امنیتي ځواکونو څو پوستې سقوط کړي او جګړه د کندهار ښار د محبس تر ودانۍ پورې رسېدلې وه. امنیتي سرچینې وایي وسلوالو طالبانو غوښتل چې د کندهار ښار او سپین بولدک د لارې کنټرول په لاس کې واخلي، خو د امنیتي ځواکونو د مقاومت سره مخامخ شول. دغه لار د شاوخوا 12 ساعتونو لپاره د مسافرو پر مخ تړل شوې وه. د تخته پل امنیه قماندان محمد هاشم ریګوال ازادي راډیو ته وویل چې د سپین بولدک د لارې په اوږدو کې یې شاوخوا 90 وسلوال طالبان وژلي دي. په عین وخت کې د 215 اتلقو اردو مطبوعاتي دفتر وایي تېره شپه یې په سپین بولدک ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې 22 وسلوال طالبان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د کندهار ښار د اومې حوزې ارغنداب سپین بولدک او تختپل ولسوالیو د تېرې شپې او نن سهار د جګړې د ټولو تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم، خو د کندهار میرویس روغتون ته له نن سهاره 14 مړي او 18 ټپیان ور انتقال شوي چې ملکیان امنیتي سرتیري او وسلوال طالبان پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو په سپین بولدک کې او ارغنداب ولسوالیو کې د یو شمېر امنیتي پوستو د نیولو ادعا کړې. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.